پخواني ولسمشر حامد کرزي سره روان کړي او څه غواړي. سلام وخت مو په خیر. د پخواني ولسمشر حامد کرزي، عبدالله محمد محقق، یونس قانوني او د دغې نوي جوړېدونکي ائتلاف له منځه یوې معتبرې سرچینې تان ته ویلي چې حامد کرزي داسې پلان لري چې د ملي یووالي، ملي مشارکت، موقت حکومت او هر څه پر ځای د ملي مصالحې یا حکومت رامنځته کړي. دغه معتبره سرچینه وایي د حامد کرزي د سولې د نوې طرحې له مخې به کرزي پخپله د ملي مصالحې د حکومت مشر او ملا برادر به یې مرستیال وي. سرچینه وایي کرزي پلان لري چې د ملي مصالحې د دغه حکومت عمر له 2 تر 2.5 کلونو پورې وغځوي چې تر ډېرې د بهرنیانو او زلمي خلیلزاد ملاتړ هم په دې اړه ترلاسه کړی دی. سرچینه وایي د کرزي په مشرۍ سیاسون د راتلونکي شنبې په ورځ بیا سره راټولیږي او په دې طرحه به بحثونه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې حامد کرزي ته ګوته نیول کیږي چې د سولې په پروسه کې د افغان دولت د موقف کمزوري کولو هڅه ګړندۍ کړې او غواړي چې طالبان په هر صورت کې له حکومت سره له خبرو وګرځوي او هڅه یې دا ده چې د سولې په پروسه کې ټول سیاسون او خپل پخواني ملګري ورګډ کړي او له یوه لوري د سولې ټولې خبرې ونه شي. هیره دې نه وي چې په وروستیو کې د اشرف غني او حامد کرزي اړیکې ښې نه ښکاري او څو ورځې وړاندې ولسمشر غني په حامد کرزي او عبدالله نیوکه کړې وه او ویلي وه چې هیڅ طرحه نه لري او یوازې نیوکې کوي او ستونزې جوړوي او هغه مثال یې هم ورکړی وه چې ګیدړ انګورو ته نه رسېده. نور یې ویلي وو چې تروش دي چې اشاره یې سولې ته وه چې کرزي څه ونه شو کولی او اوس یې نیوکو ته زور ورکړی. په هر حال ستاسو په نظر د سولې خبرې باید څوک مخته ویسي او د ملت نمایندګي څوک وکړي؟ ستاسو په نظر حکومت او که منځوي شوي سیاسون؟ خپل نظرونه راته په کمنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو به خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لویو بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.